السلام علیکم دوستانو. الله تعالی مو جوړ او خوشاله او آباد لره. سهار ځای الله تعالی مو ژوندي او کامیاب لره. دوستانو یو وظیفه ده چې ډیره بهترینه اسانه وظیفه ده، عمل ور باندې وکړئ ان شاء الله چې په زندگی کې له هر قسم مشکل سره مخ یاست. کله چې دغه وظیفه کوئ الله تعالی به فورا له هغه مشکل څخه باسي او هغه مشکل به ډیر درته اسانه کی او الله تعالی به داسې ستاسو تقدیر بدل کی. هغه مشکل حالت به داسې له مابین څخه ورک سي چې تاسو به بالکل حق حریان یاست او خوشحاله به یاست. الله تعالی ته به د شکر سجده هم کوئ د خوشحالۍ سي. یا الله ډیر فضل او کرم تا پر ما باندې وکي او ستا پر ما باندې ډیر احسان وسو چې تاسو د دا قسم مشکل څخه خلاص کم. دوستانو خو تر دې مخکې باید چې زموږ د مسلمانانو دا یو سوچ او فکر وي. کله چې موږ او تاسو په مشکل کې راګیر سو، یو سخت حالت کې، یو کاربار وي هغه ته موار خطا وي، یو کار وي هغه ته موار خطا یې نشو کولای، نو موږ تاسو باید تر ځن لاس لاندې ورته کینو نه. اکثره وخت یو سړی له شي څخه نا امید سي، هغه کار ډیر سخت وي او دای خوشاله په دې باندې چې کاش دا کار سوی وي، زړه خو غواړي خو لیکن کولای نه شي. د ترواس بهار وي، مشکل وي، نو دی راولاړ سي لاس تر زنه ورته کینی په هغه کار فسي فتلاش په پلټنه سي نه جي. نو لدارنګ کار څه باید سړی ډډه وکړي، ځکه چې د هر مشکل لپاره الله تعالی وظایف را لګلې دي. د هر مشکل لپاره الله تعالی جل جلاله موږ تاسو لرو یو داسې خالق د چې کم مشکل پر موږ تاسو راځي هغه هم د غلط طرف راځي او یو داسې خالق د الله تعالی جل جلاله چې ورسو فعاجزي سره الله سورته پورته کو. الله تعالی په دې ډیر سخت خوشاله کیږي چې یو بنده الله تعالی ته ننواته ورسي او هغه مشکل څخه الله تعالی انسان ډیر سخت زر خلاصوي په سخت مشکل کې راګیر وي. ګوري دوستانو له چا سره د جګړه د پروشي باندې هغه نه درکوي، هغه شی ستا حق جوړیږي، نو له داسې مشکل سره مخ یو هغه پر تا باندې زور ده وار دی ورته خطا ده چې اوس څه کوم. دغه وظیفه د په حضور کې وایا، الله تعالی به داسې پر زړه باندې د رحم او وربور تیری کې داسې به درته اسانه سي، داسې به الله تعالی درته تابع کې چې تا غوښتل پر غلار بغه سړی د سره ولار سي. پر سړی د قرض باندې د پیسې باندې د خونی درکوي او درته وایي سلاس د آزاد شرط کوي غوکه او د فزور کې پر تا باندې زورورم ته غریب یې خدای نه درکوي. خدای وظیفه هم د دې لپاره کافی ده چې الله تعالی به ډیر درته تابع کې او پر زړه به د رحم بور تیری کې. یا هغه سړی چې بار بار د تنګوي پر تا باندې قرض باندې او د تا په وس باندې هیڅ هم نه دی، پیسې نشته در سره، غریب مسکین یې خدای غواړي پرې دي نه او د خلکو په حضور کې د بار بار تنګوي دي زیروي دي. نو دا وظیفه هم وایي الله تعالی جل جلاله به له ټولو مشکلاتو څخه خلاص کړي. مثلا په ژوندۍ کې سهار مشکل وي، اولاد دی بیلارې وي پر لار نه د سره ځي، اورونه دی بیلارې وي پر لار نه د سره ځي، کوروالا دی بیلارې وي پر لار نه د سره ځي، کلیوال دی بیلارې وي پر لار نه د سره ځي. دا خو د ژوندۍ ډیر غټ مشکلات دي، ځکه چې په ژوندۍ کې دغه مشکلات ډیر غټ دي. سړي سره اولاد پر لار نه ځي، سړي سره ورور پر لار نه ځي، سړي سره خپل کوروالا پر لار نه ځي، سړي سره خپل عزیزان قربان پر لار نه ځي. تر دې سخت مشکل ستا هم نه. بل داسې مشکلات په ژوندۍ کې چې کاروبار د مخ ته نه ځي، کاروبار د برابرېږي نه، پیسې کور کې نشته، رزق تنګي ده، ګرانی ده، په کور کې یو شی نشته، خلک پور نه د سره کوي، په پور باندې هغه شان نه درکوي چې تی کور ته راوړي، د کور لپاره خوراک هیڅوک نه درکوي. نو ډیر سخت حالت سره مخ یې کاروبار نه پیدا کیږي پسې ولاړ شي. دوستانو نو تاسو باید خفه نه سئ، تاسو باید دغه نه کوي په دې خبره باندې، ځکه اکثره وخت انسان کار نه برابر ډیر سخت دیغي او ډیر سخت پریشان وي. نو الله تعالی جل جلاله داسې خوندوري وظایف مو تاسو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په واسطه باندې را لګلې دي. مو تاسو باید د الله تعالی له در څخه نه امید نسو، هر قسم جائز حاجت دی الله تعالی در تور الله تعالی ضرور در پر کوي. الله تعالی ډیر مهربان ذات دغه د بنده بچی نه د سپوسې پرې در کوي، سپوسې نه پر نه در کوي. الله تعالی جل جلاله هر څه کون په یکون کې کوي او هر هغه فیصله چې الله تعالی خوښه چې د سترګو فرب کې کوي او هغه فیصله چې ستا زړه نه مني ډیر نه ممکن وي الله تعالی ممکن ګرځوي. دوستانو دا وظیفه ده ډیره خوندوره ده، اسانه ده. په دې وظیفه عمل وکړئ چې هر مشکل می هغه مشکل به الله تعالی در حل کړي.
خو تر دې مخکې یوه هیله لرو دوستانو، که زموږ چینل ته نوي راغلی یاست ضرور یې سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ او هغه ملګري چې تاسو ته ډېر مخلص وي تر هغو پورې یې ضرور ورسوئ، شاید هغه هم له داسې مشکل سره مخ وي، نو د دې وظایفو په برکت سره به الله تعالی له هغه مشکل څخه خلاص کړي. دوستانو راځئ هغه وظیفه درښیم، ډېره اسانه وظیفه ده. هغه وظیفه دا ده چې په ورځ کې تقریبا 500 واره، تر 500 واره کم نه زیات کې هر څونه ویلی شي. دا تورې وایاست حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. کله هر مشکل سره مخ وي یا یو داسې کار ته روان وي چې هغه ډېر مشکل و، کیدی نه ناممکن و، او ته روان وي چې الله زما دغه کار را حل کړي، تر هغه مخکې 500 واره دا تورې ووایه حسبنا الله ونعم الوکیل. وروسته الله تعالی ته ووایه چې الله دغه کار خو ماته ډېر مشکل ده چې د تا رضا نه وي، د تا خوښه نه وي، د چا جد یې هم نسي کولی او نه کېدلی شي. نو یا ربه ته پر ما باندې مهربانه شه، دغه مشکل را حل کړي. چې هر مشکل دې وي ستاسو په زړه خو یو الله خبر ده، په هغه د باره کې هغه مشکل الله تعالی ته پیش کړي. خو دغه توری به وایاست حسبنا الله ونعم الوکیل 500 واره. لږ بعد به بیا دغه دعا کوئ. په ورځ کې چې هر څو واره تاسو دعا کوئ کولی شئ دغه تورې به یار وایاست، لږ وروسته به دعا کوئ او دغه تورې هر وخت ویلی شئ په اوداسه سره، بغیر اوداسه چې بیده یاست ناست یاست، دا تورې چې څومره تاسو وایاست په زندګي کې چې څومره مشکلات دي هغه به ستاسو حضور ته نه راځي، بلکې هغه مشکلات چې تاسو سره مخامخ یاست هغه به له تاسو څخه ځي، ځغلي به او تاسو به په زندګي کې هم انشاءالله بیا له مشکل سره نسئ مخ. که چیرې ورسره مخ یاست په دې وظیفه باندې عمل وکړئ، الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو هغه مشکلات ټول در ختم کړي.